دا ینګسټر ډیر زیات دي چې نو زیاتر څه دی د تنهایۍ شکاري، څه د کمپیټیشن د وجې، څه دی سټډي د وجې دی هغه ډیره زیاته سټډي کولو دپاره دی اکثر څه د ګولو د ټابلیټ وغیره د دې دغه والي نه مې ورسره منل نه مې منل اخیر دومره تیار شنه چې خپلې خودکشي ته تیار شنه دومره تنګ و د زندګي نه خو بس ورور ته ما راز شعر ده چې ما بونجه علاج ته بس دا د ما یوه میاشت کېږي دلته چې زه علاج ته راوستولم مخکې ژوند کې بس نشې وې او زه ومه چې اخره کې ترې ډېر زیات تنګ شوم او د پرې غوستو په چل یې نه پوهېدم نو به دغه شانته دې ادارې ته رالم په خپله او هغه حرکت یې دغه مې پرې غوستل نو هغه یو اوږده زندګي وه چې زه پرې اوس ډېر پښیمانه یم چې دا دومره وخت ما څنګه داسې تېر کړو ستړی مشئ امیر شهباز قلندر یم د افغان سټریم لاړخه نیغ په نیغه په دغه شیشه باندې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم ملګرو راغلی یم پېښور ښار ته په پېښور ښار کې د لزاک روډ ته د یو داسې مرکز مخې ته ولاړ یم که زه د ووایم چې دا هغه خلک دی کوم چې خلکو ته نوي ژوند وربخي نو په دې کې به هېڅ مبالغه نه وي وجه دا ده که مونږ په دې چاپېریال کې نظر وکړو ډېر داسې ځوانان داسې کوچني کوچني ماشومان نن سبا د نشې په مرض باندې اخته شوي دي یا د خپلې ناپوهۍ په وجه یا د کور والا د غیر ذمهدارۍ په وجه د نشې چې دا کومه وبا ده دا ډېره زیاته زمونږ په دې ځوان کول کې خوره شوې ده خو بیا هم وایي چېرته چې درد وي هلته درمان هم وي د کوم مرکز مخې ته چې زه ولاړ یم دا هغه روغتون دی چې دلته کې د دغه ځوان کل چې کوم په نشه باندې اخته دي مختلفو طریقو باندې د دوی علاجونه کېږي دلته او دوی ژوند د رنګینو سره د ژوند د رڼاګانو سره د ژوند د ښکلاګانو سره مخ کوي نو راځئ ملګرو ورځو دغه مرکز ته او ګورو چې په دې کې دننه کوم کوم داسې کارونه کېږي چې د هغې په بنیاد باندې دغه ځوان کل واپس راولي د ژوند اړخ ته او واپس یې د ژوند د رنګینو سره مخ کوي راځئ ملګرو ګورو
ما سره دلته کې د دې مرکز چې کوم مدیر دی هغې را سره ناست دي، هغې را سره تر څنګ دي. راځئ د هغې نه مخکې خبرې اترې اورو چې دوی دلته کې په کومو طریقو باندې دې مریضانو ته علاجونه کوي او بیرته دوی د ژوند د رنګینو اړخ ته راولي. وروره په افغان سټریم کې درته ستړی مه شوی ما. ډېره مننه جي. موږ تاسو ته چې د ګوډویل ویلفیر فاونډیشن د طرف نه جي تاسو ته هرکلی وایو چې تاسو رالی او موږ ته هم ټایم راکړو جي. ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. دا راته ووایي چې ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم جي توصیف احمد دی جي. توصیف وروره دلته کې څه فکر کوئ؟ مور پلار تاسو د کالو کې که نه د پاټک نه یا بل داسې د لارې کوڅې نه تاسو چې دی خلک راوچت کې او که نه په خپله مرضۍ باندې خلک دلته کې راشي د علاج دپاره؟ یاره جي دلته خو داسې ده چې ډېر کم کسان چې هغوی په خپله راشي علاج وکړي لاړ شي، خو زیاتر چې کم دی نو مونږ مریض پسې جي کور ته ځو او د هغوی کور طرف نه مونږ ته کال کیږي، مونږ لاړ شو هغه اوچت کو دلته یې روړو بیا دلته کې د هغه ټریټمنټ کوو جي. توصیف وروره دا راته ووایئ چې یاره تاسو دلته کې علاج په کومه طریقه باندې کوئ؟ دوی ته داسې کم پریکټس یې ورکوئ، داسې په کومه طریقه باندې دوی ته علاج کوئ چې دوی د هغې سره د دوی دا مرسته وشي چې دوی د ژوند رنګینو ته واپس خوشحاله شي، هغه طرف ته د دوی پام وګرځي او واپس د ژوند اړخ ته دوی تکل وکړي؟ یاره جي ډېر ښایسته سوال مو کو جي. داسې ده جي چې دا زیاتر زمونږ چې څومره اکسپیرینس وشو جي نو زیاتر دا نشې چې کوم خلک کوي که نه جي دا ینګسټر ډېر زیات دي جي. نو زیاتر څه دی د تنهایۍ شکاري، څه د کمپیټیشن د وجې، څه دی سټډي د وجې دی هغه ډېره زیاته سټډي کولو دپاره دی اکثر څه د ګولو د ټیبلټ وغیره د دې دغه والي. نو پیله جي د دوی دا مستي وي، بیا جي د دوی دا نیستي شي جي، بیا د دوی دا مجبوري شي. دې کې ډېر پیشنټ داسې وي جي چې هغوی ماحول غواړي، هغوی ګپ شپ غواړي، هغوی اکسرسایز، هغوی سره څه مریضان داسې اکسرسایز سره هغه ښه شي جي، هغوی ته یو نوی ژوند ښکاره شي چې او یاره څه ناڅه خوښه. دې کې ډېر مریضان داسې دي چې هغوی جي لکه فزیکلی کمزوري شوي وي نو هغوی ته جي موږ میډیکل ټریټمنټ وکړو. څه جي موږ سره دلته کې یو دوه کسان دي جي هغوی هر ټایم خپل ذکر کوي، هغوی دا وایي جي موږ ته خو ډېر ښه ټایم میلو شو چې موږ خپل ذکر کوو، موږ خپل تسبیحات کوو، مونځ کوو. نو دا خو جي مونږ وګورو دلته کې دوی دپاره جي مونږ سپیشل ډاکټر ساتلي دي، هغوی راځي د دوی چیک اپ کیږي، د دوی نفسیاتي چیک اپ هم کیږي. نو دا جي مختلف قسم ضروري نه دی چې یو سړی بس نشه کوي بس هغه صرف اور صرف میډیسن سره به هغه ټیکیږي جي. دې کې جي ډېر مریضان داسې وي. زه بیا جي دا خبره کومه چې هغوی الله طرف ته هم هغوی رجوع کړي، هغوی ته جي یو انټرټینمنټ هم میلو شي. دلته کې جي مونږ دا نه ده چې به دوی مونږ دلته بند کړي، دلته کې جي مونږ ته پته ولګي چې کم کسان اکسرسایز ته خوشحالیږي، کم کسان سبق ته خوشحالیږي، قرآن مجید تلاوت ته، څوک مونځ ته خوشحالیږي، څوک خدمت ته خوشحالیږي جي. نو هغې حساب سره جي مونږ د دوی ټریټمنټ کوو جي. دا راته ووایئ چې په روزمره ژوند کې تاسو په دوی باندې دلته کې داسې کوم کارونه کوئ چې هغې سره د دوی ذهن د دغه نشو او د دغه چې کوم بد کارونه دي د هغې نه د دوی ذهن وزګارېږي او دې خواته د ښه اړخ ته دوی تکل کوي، د ښه اړخ ته راځي؟ یاره جي کارونه خو دلته داسې څه نشته دی لکه دا څه جیل خو نه دی که نه جي چې خامخا دی څوک پکې د کالینو کاري زده کوي او څوک پکې. دلته خو دی جي د خدمت ته مونږ واچو، بلکې په خپله وي جي چې مونږ بیزي یو، زمونږ دا وجود په حرکت کې وي او مونږ د دې خلکو خدمت وکړو. نو وایي دلته کې جي ډېر مریضان لکه هوښیار دي، وایي جي مونږ خدمت دپاره کوو چې الله پاک جي وایي مونږ ته د دې اجر راکړي جي. او جي ډېر کسان جي په دې دغه باندې هم کوي جي. نو خدمت دلته زیاتر کېږي. خدمت څه وي جي؟
روټۍ پخول، کټوۍ، میلمه راشي، ځای صفا کول، کپړې وینځل، دوی په خپله جي ښه په خوشحالۍ وي چې یاره زمونږ دا باډي چې کوم ده چې دا په حرکت کې وي، اکسرسایز کېږي. دکه کسان جي اکسرسایز ته هم ډېر زیات خوشحالېږي. ښه جي ډېره زیاته مننه. دا راته ووایې ډاکټر دلته کې څومره موده پس راځي؟ ښه جي ډاکټر خو جي دلته چې کوم میډیکل چیک اپ دی جي یا خو جي سحر او ماښام 2 ټایمه جي ډاکټر دلته راځي. بل جي سایکاټریک دی جي مونږ سره، نو هغه جي میاشت کې 2 وزټ 3 وزټ لازمي کوي جي. هغه راځي جي تاسو ته خو مو وویلې که نه چې ډېر مریضان دا وي چې د نفسیاتو بیمار شوي وي، هغوی د نشې طرف ته بس بالکل حایل شوي وي، نو جي د هغوی میاشت کې 3 ځله 2 ځله چیک اپ کېږي. هغې حساب سره هغوی ته چې د هغوی کم علاج وي هغې حساب سره کېږي جي. ډېره مننه توصیف وروره. ما خو داسې چکر ولګو تاسو سره، هغه ماحول ما وکته، نو واقعي ده چې یاره ښکلې چاپېریال هم ورته جوړ کړی دی، ښکلې ماحول هم ورته ورکړی دی. هلکان واقعي ده چې خوشحاله وو پکې. بله خبره دا جي چې دوی دپاره مونږ خوراک انتظام ټول هم دلته کې دننه کوو جي. بهر نه جي مونږ یو شی نه راغواړو، دلته کې ورته په خپل لاس باندې په دغه باندې دلته کې کسان دي ګوري، چکینګ کېږي چې آیا څه باسي شی ډیلی جي فرش سبزي راځي، ډیلی هر یو سیز جي فرش دی ته راځي. ولې جي چې دا دي مریضان او دوی ته ډېر غټ کیر ضرورت وي جي. دغسې د ماسخوتنې چې کومه روټۍ وي هغه هم دوی ته جي هر څه دلته تیارېږي. دوی ته هر مازدیګر جي اکسرسایز کوي، دی جي ورزش کوي جي. او ماسخوتن د خیره سره جي دوی ښه په وخت اوده کېږي او سهار وختي پاسي. دکه جي د دوی ډیلی د روزمره ژوند دلته کې دغه دی جي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لیدونکو دا مونږ سره یو ورور ناسته دی، راځئ د ده نه واورو چې د ده مخکې ژوند څنګه و، اوس دی د ژوند په کم پړاو کې دی او د راتلونکي ژوند په اړه باندې دی څه فکر لري. دی په دې مرکز کې د ده چې کومه پاملرنه وه هغه وشوله که نه،
آیا چې دی په کوم خیال باندې راغلی و د هغه احساسات دلته ترسره شول که نه؟ راځئ د دې رور نه اورو. ستړی مه شې وروره، خیر اوسې. نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق لري؟ نوم مې جمشید دی او د پېښور سره تعلق ساتم، اخوناباد کې اوسېږم. جمشید وروره دا راته ووایه چې په دې مرکز کې تا څومره پورې وخت تیر کړ؟ دې مرکز کې دا زما 7 میاشتې برابرېدو والا دي او بالکل داسې تېرې شوې لکه د خپل کور د ماحول په شانته یو ویښه زندګي مې دلته ولیدله. جمشید وروره دا راته ووایه چې مخکې ژوند ستا څنګه و؟ په مخکې ژوند کې دې څه و داسې چې هغه څیزونه هغه ستا خوښ نه و او ته پې اوس خپېمانې چې یاره بالکل دا څیزونه زما په مخکې ژوند کې نه و په کار؟ مخکې ژوند کې بس نشې وې او زه ومه چې اخره کې ترې ډېر زیات تنګ شوم او د پرېغوستو په چل یې نه پوهېدم، نو به دغه شانته دې ادارې ته رالم په خپله او هغه حرکت یې دغه مې پرېغوستل، نو هغه یو اوږده زندګي وه چې زه پرې اوس ډېر پښیمانه یم چې دا دومره وخت ما څنګه داسې تېر کړو. جمشید وروره دلته د ژوند څنګه دی؟ د دې نورو ملګرو ترمنځ، د دې واکدارانو ترمنځ دلته کې ستا ژوند څنګه روانه دی؟ دلته ډېر ښایسته روان دی، ډېر مزېدار روان دی. دا زموږ انتظامیه والا چې کوم ملګري دي ټول موږ سره لکه د خپلې فیملي په شانته سلوک کوي او دا ملګري مطلب ټولو سره ښه خوشحال یو، دا بس یو خپله یو فیملي په شانته پاتې کېږو دلته. جمشید دلته کې ستاسو کوم داسې مصروفیت وي په روزانه ژوند کې چې هغه تاسو دلته کې کوئ؟ دلته خو زموږ دا مصروفیات دي چې 5 وخته مونځ کوو موږ الحمدلله او سهار ناشتې نه پس اکسرسایز کوو، داسې ورسره مازدیګر کې اکسرسایز کوو او باقي بس گیم میم کوو. دا زموږ مصروفیات دي. جمشید الله دې وکړي چې ستا مخکې ژوند نورم ښه شي. دا راته ووایه چې د مخکې ژوند په اړه باندې څه فکر لرې چې د دې ځای نه لاړ شې؟ مخکې ژوند کې د څه ته خیال دی، څه ته د اراده ده؟ مخکې مې د خیره دا اراده ده که زندګي که نه یو ښه روزګار او د خیره ځان له کور آبادومه، باقي خویندې ورونه مې دي، پلار مې دی، د هغې خدمت وکړم او بس څه چې شوي په هغې ډېر پښیمانه یم. انشاءالله مخکې مې نیکې ارادې دي، د الله لاره کې وتل غواړم، دا مې ډېر شوق دی او بس چې څه د یو ښځې انسان زندګي هغه شان زندګي تېرول غواړم. محمد نورانه وروره دا راته ووایه چې مخکې ژوند دې څنګه و؟ یاره سرجي مخته زندګي مې داسې وه چې له خپلې زندګي زه دومره زیات تنګ وم، ما خپله زندګي په دې نه پیدله چې زه وکشه. اخر ما ته ورور وویله چې علاج به تر باندې وکړم، نه مې ورسره منل نه مې منل. اخر دومره تیار شلم چې خپلې خودکشي ته تیار شلم، دومره تنګ و د زندګي نه. خو بس ورور ته ما راز چېرده و چې ما بونجه علاج ته، بس دا د ما یوه میاشت کېږي دلته چې زه علاج ته راوستولم. ماشاءالله دلته ما داسې زندګي تېرېږي چې مخته زندګي نه په دې زندګي دومره خوښ یم چې شکر الحمدلله. دا راته ووایه چې دلته کې روزانه ژوند کې تاسو څه کوئ؟ یاره سرجي خو بس 3 ټیمه موږ ته روټۍ میلاو کېږي په ټیم. سبا مل سهار المنجه بعد موږ تلاوت کوو، اینه بعد شکرلی ولمبېږو، بیا مو بیا پریکټس ته روباسي، بیا مازدیګر خپل گیم کوو کیل. ماشاءالله ډېره خوږه زندګي تېرېږي، موږ ته هېڅ ټینشن نشته په دې چې. نورانه دا راته ووایه چې د مخکې ژوند په اړه باندې څه فکر لرې چې آیا د دې ځای نه ته لاړ شې په مخکې ژوند کې څه نیک ارادې لري؟ یاره سرجي انشاءالله چې دغه نه زه لاړ سم، پهله خو به 40 دن روزه هغه چیله لګوم، اینه بعد به سرجي خپله د کور ماحول خپل سیستم به برابروم چې زه یوه زندګي جوړه کړم، مخته مستقبل جوړ کړم. انشاءالله سرجي ما په دې په خیر اراده ده، ما تاسو سره وعده ده، ما د ټول هغه سره وعده ده خپل کور ولو سره چې زه به انشاءالله مخته مستقبل جوړوم. نورانه دا راته ووایه چې دلته کې ستا علاج څنګه روان دی؟ لکه ډاکټر راځي تاسو چیک اپ وغیره کوي، د دې نه علاوه تاسو ته دوایانې ویلایږي وخت په وخت سره،
ستاسو هغه شانتې علاج کیږي څنګه چې ستاسو د کور والا یا ستاسو یاران دوستان یا بهر چې دا کم خلک دي هغې چې کومه هیله لري د دې مرکز نه چې آیا په دې مرکزونو کې هغه شانتې علاج کیږي؟ یاره سرجي موږ ته دلته د 3 دینه بعد موږ ته یو ډراپ لګېږي د غول او هر ماخوستان موږ ته ډاکټر راځي چک کوي مو چې موږ څه ونه غواړو دوی موږ ته راکوي چې موږ دو ته څه ویلي دي دو موږ ته دلته راکړي دي چې څه قسمه دوایي موږ غواړو په خپل هغه چې علاوه د نشې هغه نه بغیره نور چې کوم موږ څه ویلي دي موږ ول دلته ما لیسلي دي هر قسمه دوایي موږ ته راځي مازدیګر ډاکټر راځي او ماخوستان راځي موږ نه تپوس کوي چې هلکانو څنګه یو ماشاءالله موږ زندگی خو شکر الحمدلله ډیره برابره ده